سلام ملګرو، د نن په درس کې د ورځني خبرو اترو لپاره مې یو څو جملې درته آماده کړي. هیله لرم چې درس تر پایه پورې راسره مل اوسئ. I wish you luck. د بخت هیله درته لرم. موږ او تاسو وایو ښه بخت درته غواړم. په انګلیسي کې I wish you luck. I hope everything will be alright. هیله لرم چې هر څه به سم وي. دا کله چې یو ځای ټکر کېږي، یو حادثه کېږي، زنګ ورته وهئ او وایاستئ I hope everything will be alright. هیله لرم چې هر څه به سم وي. Could you please repeat that? لطفاً کولی شئ بیا یې تکرار کړئ. دا هر کله چې د یو چا سره خبرې کوو، د هغه اواز مو نه وي اورېدلی، نو د دې په خاطر چې بیا هغه خبره موږ ته ووایي، نو موږ هغوی ته وایو Could you please repeat that? لطفاً کولی شئ بیا یې تکرار کړئ. دا could په انګلیسي ژبه کې could هم ویلی شي. could you. د دې لپاره چې یو څوک خپله ویل شوی خبره موږ ته بیا تکرار کړي، موږ یو خبره نه یې اورېدلې، څو نور جملې هم شته چې د هغوی څخه غوښتنه وکړو چې خپله خبره تکرار کړي. مثلا Do you mind repeating that? خفه کېږې خو به نه چې تکرار یې کړې. Sorry, I don't understand. Could you repeat that please? زه بخښنه غواړم، پوه نه شوم، لطفاً کولی شئ بیا یې تکرار کړئ. یا هم داسې ویلی شئ Sorry, I didn't hear what you said. بخښنه غواړم، ما وانه اورېدل چې تاسې څه وویل. او یا هم Sorry, I didn't catch you. بخښنه غواړم، ستاسې خبره مې ونه نیول. او یا هم Would you mind repeating that? خوښ خو دې نه به دي چې تکرار یې کړې. I don't believe it. هیڅ مې هر کله چې یو څوک یو جالب یا ډېر عجیبه خبره درته کوي، نو تاسې وایاستئ I don't believe it. هیڅ مې باور نه راځي، ډېر عجیبه درته ښکاري. What a pain. څه یو درد. کله چې تاسې خدای نکرده په شا یو ځای زخمي وي، نو تاسې چیغې وهئ What a pain. څه یو درد، یعنې ډېر درد کوي. Is it possible? آیا داسې امکان لري؟ کله چې یو ډېر جالبه خبر درته وسي، نو تاسې وایاستئ Is it possible? آیا داسې امکان لري؟ I'm sick and tired of my job. دا وظیفه خو زه یې ستړی او مریض کړی یم. کله چې خپل د کار څخه په شکایت کې یاستئ، نو داسې وایاست I'm sick and tired of my job. دا وظیفه خو زه یې ستړی او مریض کړی یم. Get out of my way. زما د لارې څخه ایسته شه. کله چې تاسې په قهر یاست او یو څوک مخ ته ولاړ دی، تاسې وایاست زما د لارې څخه لیرې شه. Get out of my way. Mind your own business. خپل کار دې کوه. کله چې یو څوک ستاسې په یو کاروبار کې مداخله کوي یا ستاسې په خبرو کې مداخله کوي، تاسې ورته وایاستئ Mind your own business. خپل کار دې کوه. یا هم داسې ورته ویلی سئ It's none of your business. په تا پورې اړه نه لري، یعنې په تا پورې مربوط نه دی. Shame on you. شرم دې وي په تا، لږ وشرمېږه. کله چې یو چا ته وایاستئ وشرمېږه یا لږ وشرمېږه، یو کار یې کړی وي، نو تاسې ورته وایئ Shame on you. Please, I'm so mad right now. I can't talk to you. ما ته ډېر خشم یا غوسه راغلی دی، زه اوس تاسې سره خبرې نشم کولی. کله چې تاسې ته غوسه درغلې وي او څوک خبرې کوي، نو یا یو څوک غواړي ستاسې سره خبرې وکړي، نو تاسې ویلی سئ Please, I'm so mad right now. I can't talk to you. Oh my gosh. او زما خدایه. دا یو فریاد دی. کله چې موږ په پښتو ژبه خدای پاک ته یو فریاد کوو او زما خدایه، په انګلیسي کې Oh my gosh. OMG. دا هم د Oh my gosh یا Oh my god مخفف دی. که چیرې یو ځای مو OMG ولیدئ، پوه سئ چې دا او زما خدایه معنا ورکوي. Oh my god. Oh my. او زما خدایه. دا او مای یعنی او زما خدایه. کله چې یو څوک فریاد کوي، که همدومره ګاډ هم ورسره ونه وایي او مای، دونه هم ووایي یعنی او زما خدایه. او مای. او همدارنګه او جیسس. او خدایه. عیسی علیه السلام یادوي. په انګلیسي ژبه کې دوی او مای ګاډ سره سره او جیسس دا هم ډېر استعمالیږي. او جیسس. For the love of God. د خدای لپاره. دا هم یو ډول فریاد دی. د یو چا څخه غوښتنه کو د خدای لپاره دغه کار وکړه، یا هم د خدای لپاره داسې مه کوه. For the love of God, don't do this. Oh my goodness. دا هم او زما خدایه معنا لري. Oh my goodness. ښه نو دوستانو، د نن جملې مو همدومره وو. که چیرې غواړئ نور درسونه او نور جملې هم زده کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. تر نوی درس د خدای په امان. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to